السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو الله دې وکړي چې راته روغ جوړ به یاست. ملګرو نن یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور ته له یو نوي ویډیو سره حاضر شوم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو په موبایل کې د کمپیوټر رقم اډیو یا شعر ایډیټ کړئ. نو راځه دا اپلیکیشن خلاصو. یو ډېر خوندور سافټویر ده. په دې کې خاص د کمپیوټر رقم ته شعر جوړولی شئ. دلته چې اول داخله شئ نو دلته اوس ما دا شعر ته اپلوډ کړی ده. تاسو به فقط په دې اوپن چې لیکلی په دې به کلیک وکړئ. دا چې مو کله خلاص کړو تاسو ته به دا رقم دغه راشي، د فولډران راشي. دلته به تاسو کوم یو شعر تاسو سره صوت وي هغه به راواخلئ، او که چیرې تاسو سره صوت نه و تاسو به بیا دلته دا دی سور نشان چې ده داسې کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو ریکارډ هم کولی شئ، مثال خپله هغه هم صوت کولی شئ یا کوم شعر چې تاسو وایئ. نو اوس دلته راځو افیکټس ته. افیکټس مو کله وویل بیا دلته د ایډیټ افیکټس کې په دې ځای کلیک کوو. دلته لاندې ځو، دلته چې کله دا مانیوټر سټارټ مانیو چې لیکلی ده په دې چې کله کلیک وکړئ دلته به دا اپلای پې ووایو. اپلای چې مو کله ووایو دا به ډبل شي که دا رقم په 2 لیکو کې راشي. له هغه بعد به تاسو بېرته په دې 3 خطو کلیک وکړئ. له هغه بعد په افیکټس باندې افیکټس ته چې کله رالاستئ دلته به تاسو ایکو به پې اپلای کړئ. تاسو په هر ترتیب کوله زه ایکو نه پې اپلای کوم. یو شعر ګورو تاسې ووینئ چې څنګه شعر ده. د شهیدانو کور یې ښکلی تا ته مو سلام سلام دی. دا شعر د ساده اوس دلته افیکټ ته راځو. په افیکټ کې بعد دلته راځو دا ایکوالایزر اول دا پې اپلای کوو. دا چې مو کله پې اپلای کړو دا یو څه ټایم واخلي شعر غټ ده له دې وجې نو خیر ده چې تاسو سر پې خلاص شي که څوم ټایم واخلي اوس یو کار چې زده شي. دا د ملګرو دا اپلای شو. له هغه بعد راځو ایکو ته. دا ایکو چې لیکلی په دې کلیک کوو. اوس دا پې اپلای کوو. له ایکو بعد بیا راځو چې دا پې اپلای شي. بیا راځو دلته بیا به دا 3 ټکي کلیک کوو. افیکټ ته راځو. له افیکټ څخه بعد بیا ریور پې اپلای کوو. دلته تاسو چې کوم دا ویډیو وینئ دا چې 2-3 ځلې وګورئ بیا انشاءالله ښه مکمل طریقه مو زده کېږي. او خاص د سټوډیو رقمه شعر جوړوئ چې ریکارډ ښه صفا وشي بیا ښه خوندور شعر جوړېږي. اوس بیا تاسو خپله ووینئ ځکه چې اول مو هم شعر وکتی څنګه و. اوس بعد بیا وګورو چې څنګه کېږي. بیا افیکټ ته راځو. افیکټ ته بعد راځو دلته دا کمپریسر چې لیکلی دی په دې کلیک کوو. دا هم پې اپلای کوو. دا هم پې اپلای کوو. ملګرو دلته تاسو ګورئ دا ما پې اپلای کول. تاسو ګوره دا به تاسو په دې ترتیب جوړوئ لکه دا کوم
چې یا د تاسو شعر که اواز کښته و یا پورته و بیا به په دغه اپشن باندې کښته و پورته کېږي. که چیرې اواز ډېر جګ و او دلته دا سرې ښکته شي دا کوم اواز چې ویل کېږي دلته چې بیا ښکته ژۍ ته ځان رسوي سره کېږي بیا دا اواز دلته لږ ورښکته کولی شئ. نو اوس دا ما برابر کړی ده تاسو بیا په دغه ترتیب کوئ. نو له دې بعد به تاسو بیا افیکټ ته راسئ. زه راځم بیا ایکو ته او کوم چې تاسو ایکو یا کوم دغه ایکوالایزر هر شی چې پرې لګوئ تاسو دا یې هم کولی شئ چې مثلا دا اپلای کړئ. د شهیدانو کور یې ښکلی تا ته مو سلام سلام. نو دلته تاسو مثال شعر سټارټ کړئ هلته یې خپله برابروئ بس بیا نو هلته دغه ایکو که ایکوالایزر و که ریور و دا پرې اپلای کوئ نو انشاءالله ډېر خوندور به جوړې شي. نو دا د شعر تیار شو انشاءالله. د شهید ساتلی تا ته مو سلام سلام دی. همت دې لوړ دی له جهانه زما ویاړمن د افغانستانه همت. نو زه ګوره بېرته د افیکټ زه لرې کوم. دلته که تاسو که غلط افیکټس ولرئ په دې ځای کلیک وکړئ بېرته هغه ځای لرې کېږي. که مثال چیرې خراب شو یا غلط افیکټس پرې ولګېدو نو زه دا بېرته ټول لرې کوم بیا تاسو شعر واورئ څنګه ده. نو دا اوس ما ځینې لرې کړو. د شهیدانو کور یې ښکلی. نو اول شعر دا رقم و او تر اوسه چې ما ایډیټ کړی و هغه بیا نو ډېر خوندور شو. دلته بیا چې تاسو سیو کوئ دا سیو چې لیکلی ده په دې سیو به کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپل نوم ورته ولیکئ هر نوم تاسو ورته لیکئ مثلا هر نوم چې مو ورته لیکئ د هغه بعد دا سیو چې لیکلی په دې سیو به کلیک وکړئ نو تاسو سر به سیو شي په موبایل کې چې کومه پښه کې هر ځای تاسو سیو کړی هلته به پروت وي. نور نو ویډیو نه اوږده و تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. السلام علیکم.